اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي دي چې کور په کور عملیات دې بند کړي، خو طالبان یې بیا لاسته راوړنې څه ګڼي؟ ویډیو وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کور په کور تصفیوي عملیات پیل کړي او وایي که اړتیا وه نورو ولایتونو کې به هم دا ډول عملیات وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي له طالبانو غوښتي دي چې د عملیات دې بند کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دغو عملیاتو کې د داعش 6 غړي او 53 غله نیولي او یو شمېر دولتي وسایط یې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینو افغانانو ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه ولایتونو کې له خلکو سره بد چلند کړی او همدغه راز دوی وایي چې یو شمېر ګران بیه توکي، مالونه او نغدي پیسې هم ورک شوي دي. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په دغو عملیاتو کې د جومات امام او د سیمې استازي وکیل ګزار له طالبانو سره وي او د دوی له موجودیت پرته هیڅوک د چا کور ته داخلېدی نشي. د کابل اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل طالبانو د تالاشۍ پر مهال یې کور ګډوډ کړ او په دیوالونو کې په ځړندو کورنیو عکسونو یې هم انتقادونه وکړل. د کابل ښار د تیمني د سیمې دغه اوسیدونکی نه غواړي چې نوم یې په راپور کې وویل شي، خو هغه وایي چې له طالبانو سره د سیمې استازي او دوی ښځې هم وي. طالبان ادعا کوي چې د دغو عملیاتو اصلي هدف د کابل ښاریانو لپاره د امن فضا برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپا ځانګړي استازي وان برینټ د طالبانو په دغو عملیاتو انتقادونه کړي دي او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې د عملیات ودروي. هغه لیکلي دي د کورونو تالاشي نیونه او د نورو قومونو د غړو او ښځو سره خشونت جرم دی او باید ژر تر ژره بند شي. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان.